د پوهې لار یا راه دانش. د افغان نجونو د کاري ځواک یوه درس. په کابل کې د ګڼو هغو نجونو لپاره چې له زده کړو پاتې دي دا کارځای د روزنې او کاري فرصتونو موندلو لپاره هڅې کوي. پخوانۍ خبریاله حسنا روفي د دې کارځای بنسټګره ده. وایي ټوله خوله خواري یې دا ده چې میرمنې د کار کولو له ځواکه څنډې ته پاتې نشي. شامل کار شدن که همه روزه به فعالیت خود میپردازند و کار میکنند و ما در پی سیستم کارگاه را گسترش بدیم. البته کارگاه به دختران مقدم مکتب، کسایی که از مکتب باز ماندن، همچنان دانشجویان دانشگاه ها و در کنارش از زنانی که بی سرپرست هستند ساخته شده تا بتوانند کار بکنند و به خودکفایی برسند. د جامو ګنډلو بیلابیلې بڼې دلته ښودل کیږي او د هغو لپاره د بازار موندنې لار مومي چې لاسي کار او ګنډنه کوي. د ډیرو لپاره دا ځای ځکه د ډیر ارزښت وړ دی چې د جګړې له شرپاتې زیان کې د ګڼو کورنیو سرپرستي اوس میرمنو ته ورترغاړې ده. لږې داسې سیمې به وي چې د کونډو او بې سرپرستو کور دې ونه لري. زیرک شینواری، سیمه نیوز، کابل.